ښه راغلاست. نن بحث کې د ولسمشر محمد اشرف غني پر هغه حکم باندې خبرې کوو چې امنیتي ځواکونو ته یې د تعرضي حالات غوره کولو ویلي دي. دا چې همدغه حالات د سولې او د جګړې پر لیکو باندې څومره اغېز درلودلی شي. د سکایپ له لارې د چارو شنونکي له ښاغلي اسف بکتاش سره بحث لرو. سلامونه بکتاش صاحب. مننه. بکتاش صاحب، پیل به دې وکړو چې د ولسمشر محمد اشرف غني کوم حکم چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې ورکړی دی، له مخې به یې افغانستان کوم وضعیت ته سوق شي، کوم لوري ته به لاړ شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شمشاد درنو لیدونکو، تاسو تکنیکی همکارانو ته سلام او احترام. یو مورد زه باید هستم دا چې د جاري سوي کال د پیل نه تر اوسه پورې له 4600 یا 4700 نه زیاتې حملې شوي دي. خشونت په یوازې په افغانستان کې کم سي زیاتېږي. په دا پرون کې تاسو ګورئ په ننګرهار کې، په کابل کې، د افغانستان په ځینې نورو سیمو کې، په لغمان کې کوم جنایتکارانه حملې چې دغه تروریستي ډلو د خوا نه سر ته ورسېدلې، د 200 نه زیات زمونږ ملکي افغانان شهیدان او یا زخمیان شوي دي. کومه شفاخانه چې دلته سلبستریزه شفاخانه په دشت برچي کې صورت ونیوله، هغلته ښځې شهیدان شوي، واړه ماشومان نوي تولد شوي شهیدان شوي دي. حدود 60 تنه اطفال چې میندې معلومې نه دي چې د دوی میندې ژوندۍ دي، زخمیان دي، په شفاخانه کې دي، چیرې دي. دوی عملا تاسو وینئ چې هغوی د اتاتورک شفاخانې ته انتقال شوي مرکز دی، هغلته دوی ساتل کېږي. دا ډېر یو خطي حالت، یو ډېر دردناک حالت دی. داسې یو حالت افغانان انتظار لري چې در یو ورځ په تېرېدلو سره به اوس بکتاش صاحب همدې وضعیت ته راګرځو چې همدې وضعیت چې دا چې ورځ تر بلې وضعیت هم مخ په خرابېدو دی. تر دې وړاندې ولسمشر چې امنیتي ځواکونو ته امر وکوي، وضعیت نارمل حالت او دفاعي حالت کې خو تعرضي حالت دوی ګرځېدلي. څه فکر کوئ چې د وروستیو د جګړو دا چې په یو شمېر ډېرو ولایتونو کې جګړې شدت پیدا کړی دی، د همدې وضعیت عاملین څوک دي؟ د دې وضعیت شاته په خپله متحده ایالاتو پاکستان درېږي. دا د متحده ایالاتو پاکستان ګډه پروژه ده، له طالب او القاعدې او داعش نیولو تر نورو پورې دا ټوله د دوی ملیشې دي، د دوی مشهوران دي. او عملا کوم جنایت چې دوی په افغانستان کې دلته سرته رسوي، د دې هدف دا ده چې هغه ډلې چې په پنجاب او تهران کې جوړې شوي، دا د افغانستان د ولس، د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې تحمیل سي، حاکمان سي، او بیا به امریکا خپل د استراتیژي یو نوې مرحلې ته عبور کوي چې هغه منځنۍ ایشیا او د قفقاز منطقه کې د امریکایانو تسلط ده. نو د ټوله هلې ځلې چې موږ وینو په حکومت باندې د سیاسي فشارونو، د امنیتي وضعیت خرابوالی، اقتصادي حالت خرابوالی، کرونا له بلې خوا نه، دا ټول هغه فشارونه دي چې دوی غواړي عملا تحمیل کې په افغانستان باندې دغه جنایتکار مافیایي ډلې چې په تېرو کې له دوی نه جوړې له دوی نه د دوی د خوا نه جوړې شوي دي. او هدف فقط یو شی ده. د پورې لا هم بل پاتې دي ټاکلی شوی چې نن پنجشنبه به باید د دوی ترمنځ کومه هوکړه چې کېږي، پایلې له ولس سره شریک دي، خو لا هم نه ده شریکه شوې ده. څه فکر کوئ چې خپل همدا په کور دننه سیاسي ناندریو څومره له افغانانو څخه د سولې چانس واخیست، بالاخره همدوی مسؤل ګڼل کېږي چې نن ورځ موږ تاسو باندې دا وضعیت راغلی دی؟ د افغانانو نه چا د سولې چانس نه ده اخیستی. دا د دوی خپل پلان ده چې جنګ ته باید ادامه ورکړي. متحده ایالات پاکستان ته جوړې شوي دي، تمویل کېږي، تسلیح کېږي، د دوی د حمایت لاندې عملا دلته جنګ ادامه لري. کوم فشار چې سیاسي فشار چې واردېږي، او هغه سیاسي فشار هم په دا معنا سره چې دوی غواړي 50 سلنه واک ترلاسه کړي، هغلته اجرایوي ریاست باید وجود ولري په دولت کې، جمهور رئیس سره د مساوي حقوقو لرونکي وي، او 50% واک تقسیم کړي. دا د افغانستان د اساسي قانون سره کاملا په تضاد کې ده، او دوی غواړي دلته یو غیر مشروع دولت رامنځته شي. او د طالبانو سره په مذاکره کې هم کله چې طالبانو سره مذاکره کېږي، هغوی د هغوی په وړاندې بیا د اساسي قانون نه ملاتړ، د دیموکراتیکو ارزښتونو چې په اساسي قانون کې صراحت لري، حمایت به ځای ونه لري، او په نتیجه کې به دا لاره خلاصه کړي د یو موقت بلې بکتاش صاحب، خو ولسمشر نړیوالو ټولنو
بله ولسمشر او نړیواله ټولنه تل له طالبانو څخه د اوربان غوښتنه کړې ده چې باید دوی اوربان وکړي، خو لا هم دوی دغې غوښتنې طلبی نه ده ویلی. بل خواته بیا ولسمشر حکم صادر کړی دی چې باید افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه طرز حالت غوره کړي. فکر نه کوئ چې د یو نوې جګړې پیل به وي؟ انتخاباتی که میاد سیاسی ګوند پورې تعلق نه لرم. یو مستقل افغان په حیث باندې زما دریځ دا ده چې کومه جګړه چې د طالبان په مخ کې بیایي دا عملا د دې جګړې شاته پنجاب درېدلی، د دې جګړې شاته متحده ایالات درېدلي او د دې هدف دا ده چې دلته پنجاب په افغانستان باندې مسلط سي او بالاخره د متحده ایالاتو د استراتیژي بله برخه چې په منځنۍ شرق قفقاز منطقه کې د تسلط تامین ده د دې لپاره زمینه مساعده سي. د همدې دپاره چې موږ وینو جګړه دوام پیدا کوي، خشونتونه زیاتېږي، د یو هرې ورځې په تېرېدلو سره یو زیات تعداد ملکي افغانان نظامیان دلته شهیدان کېږي. فقط هدف دا ده چې د جګړې د طریقه فشار وارد کړي، سیاسي فشارونه وارد کړي. هغه ته بیا موږ ګورو یو بل استعماري سیاست چې ښاغلی پامپیو بیا وایي چې $1 میلیارد خپل کومکونه به دوی افغانستان ته قطع کړي. په پرون کې ښاغلي خلیلزاد او پامپیو دا غوښتنه کړې وه چې طالبان او د افغانستان دولت باید په ګډه او مشترکه توګه د داعش په وړاندې مبارزه وکړي. په داسې حال کې چې القاعده، داعش، طالب دا ټول د امریکا او د پاکستان او سعودي عربستان او د انګریزانو ساخته دوی شاته درېدلي او د سعودي عربستان او د انګریزانو ساخته دوی شاته درېدلي او د خپل پروژې د همدغه ډلو د طریقه په دا منطقه کې غواړي عملي. بله تاسو د فشار څخه یادونه وکوله، آیا ممکن ده چې جګړه پر جګړې سره له منځه لاړه شي یا هم دغه جګړه د جګړې له لارې حل شي؟ د افغانانو دپاره بله لار نه پاتې سره دې نسبت 40 کلنې جګړې وکړله چې جګړه د افغانستان د قضیې د حل لاره نه ده. دې دپاره باید یو سیاسي حل لاره پیدا سي. ولې دا سیاسي حل لاره کې پاکستان خپل تسلط، پنجاب خپل تسلط په افغانستان باندې غواړي او هغه د همدغه مزدور او جنایتکارو ډلې ته ده. عبدالله په شاوخوا راټول شوي، په ایران او په تهران کې جوړې شوي، بل خواته طالبان او القاعده او داعش او لشکر جنګوي او سپاه صحابه او نور د تروریستي ډلې چې پنجاب د خانه جوړې شوي دا نظامي فشار وارد کړي، اقتصادي فشارونه، کرونا مرض، دا په مجموع کې هغه موارد دي چې په اوس کې پنجاب ویني چې دوی د تسلط لپاره په افغانستان باندې زمینه مساعده شوې ده او افغانان بله چاره نه لري په غیر د دې نه چې د خپل وطن نه، د خپل ارضي تمامیت نه، د خپل ملي استقلال نه، خپل ملي حاکمیت نه دفاع وکړي. بله پاکتاش صاحب راګرځو وروستۍ پوښتنې ته، افغانستان په داسې یو وضعیت کې اوس فعلا قرار لري چې یو خواته له کرونا وایرس سره په مبارزه کې د بل خواته د جګړو شدت زیات شوی دی. بالاخره اوس څه ډول حل لاره باید ولټول شي چې افغانان کومه هیله چې سوله ده واقعي سولې ته ورسیږي او طالبان د جګړې ښکېلې غاړې چې دلته په افغانستان کې دوی جنګیږي دوی هم سولې طلبی کوي؟ طالبان د پنجاب او امریکا ملیشې دي. قطر که کوم قرارداد امضا شد عملا داد امریکایانو په رسمي ملیشو باندې وتړل چې موږ د هغوی نه زیات انتظار نشو لرلی چې د دوی د دغه مافیایي جنګي ډلو چې د پنجاب او ایران د خانه جوړ شوي د دوی د حمایت نه لاس واخلي، په خپلو کې د سره متحد سي او په متحدانه توګه د ټولو تروریستي ډلو په ضد په جدي توګه مبارزه وکړي او زموږ ملي مسلح قوتونو نه دوی باید ملاتړ ولري او په غیر د دې نه چې دا مافیایي ډلې، دا جنګي ډلې، جنایتکارې تروریستي ډلې سرکوب سي د افغانانو دپاره بله لار نه پاتې کېږي. ډېر زیاته مننه ژوندی سي بکتاش صاحب، مننه، خیر اوسئ. ډېر زیاته مننه، خیر اوسئ. د چارو شړونکی ښاغلی آصف بکتاش چې د ولسمشر د حکم پر صادرولو باندې موږ سره یې بحث درلود. اوس هم راګرځو د خبرونو دوام ته. افغانستان او ایران هوکړه کړې چې د پولې په اوږدو کې به د وروستۍ پیښې په ځای کې د دواړو هیوادونو د سرحدي کمیساریو په کچه څېړنې پیل کړي. دغه څېړنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي کمیسارانو د تړون پر بنسټ سره له نن پیل شوې. بهرنی چارو وزارت وایي حکومت به دغه پیښه د عدالت تر تامینولو پورې په ټول قوت سره وڅېړي. افغانستان او ایران هوکړه وکړه چې د پولې په اوږدو کې به په هغه ځای کې چې شاوخوا 40 افغانان په سیند کې غورځول شوي د دواړو هیوادونو د سرحدي کمیساریو په کچه څېړنې پیل کړي. بهرنی چارو وزارت وایي د پولې په اوږدو کې د وروستۍ پیښې د حقیقت موندنې په موخه له ایران سره د پیل شویو مذاکراتو په لړ کې دغه هیواد ومنله چې د سرحدي کمیساریو د مسؤلینو په کچه به څېړنې پیل کړي.
توافق به عمل آمد که کمیساریای سرحدی دو کشور تحقیقات خویش را در محل حادثه آغاز نمایند. تحقیقات مزبور مبنی بر قرارداد کمیساران سرحدی بین ایران و افغانستان منعقده سال 1335 هجری شمسی. بهرنی چارو وزارت وايي د دوړو هیوادونو د سرحدي کمیساریو په کچه د څېړنو پیل او د حقیقت موندنه به د پیښې د څرنګوالي د تشخیص او عدالت د تامین لپاره لاره هواره کړي. دغه وزارت وايي حکومت به دغه پیښه د عدالت تر تامینېدلو پورې په ټول قوت سره وڅېړي. آغاز تحقیق کمیساریای سرحدی دو کشور و پیدا نمودن حقایق، چگونگی حادثه را تشخیص و زمینه تامین عدالت را مساعد خواهد ساخت. حکومت افغانستان این حادثه را الی تامین عدالت با تمام قوت بررسی خواهد نمود. په سیند کې له ډوب شویو افغانانو 19 نجات پیدا کړی، د 10 جسدونه پیدا شوي او 11 نور لا هم له درکه دي. څېړنې د دوړو هیوادونو ترمنځ د 1945 کال اړوند د افغانستان او ایران د سرحدي کمیسارانو د تړون پر بنسټ پیل شوي دي. اوس هم د ما تر دمې وروسته د خبرونو دوام.